करोड़ रुपए पे करते, खुदा की कसम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 1 करोड़ रुपए इस हुकूमत को देता हूँ, इस चोर हुकूमत को हमें खान के साथ मिलाओ, एक बार मानी करो, लोग तैयार करो और खुद भी तैयार हो जाओ, रोड भी तैयार है, गाड़ी भी तैयार है, आवाम भी तैयार है, नौशहरे में ड्राइवर चाहिए, वो अच्छा ड्राइवर चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राम इज्जतमंद दल तमासरा पुख्ताना पगन शमेर तादाद बांधी वलार दी राजे खबर यतरी वसरे कऊद खान से आजादे पे हवाला सरा सवेल गवाड़ी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्तईन, ए अल्लाह स्ता इबादत बको उस्ताना व मदद गवाड़ो زمونږه چې کومونو صرف او صرف یوا خبره ده او یوا ستانځ زمونږ چې د عمران خان ازادي مونږه د پی کې 85 نوشهره سره تعلق لرو. مونږ خپل ایم پی ای منه ته دا درخواست کوو د دې ځنه چې تاسو ایم پی ایم کم زیاده جی دا شاهد او زر عالم خان دا نه راغلی ما وکړه شکر دی یو ایم پی ای راغلی دی او هغه عبدالسلام نو هغه صرف غریب وزګاری دا باقی ټول بیزی دي که څه وجه ده دک تپوس ته مونږ هم کوو چې لکه د الیکشن نه مخکې ډور ټو ډور کمپین کوي او خلک د تیادي او چې کله کورسو ته او اقتدار ته ورسې نو بیا مو غریب ورکړي کړي نو مهرباني وکړئ د عمران خان د رهایه دپاره چې تاسو کوم اوټ زمونږ نه اغوښتی و په دوکې سره اوس چې کوم دی زمونږ هغه خان را رها کړې چې کوم حلف تاسو په قرآن اغوښتی و هغه سر ته ورسوئ. یعنې تاسو زه بطور ورسیز قطر نه راغلی ما خپل ټیکټ وروستو کو ما 26 نومبر باندې چې کوم هلکان ګیر شوي وو هغه مې را بار کړي دي، هغې پسې مې خپلې پیسې ذاتي لګولې دي. زما د عدنان حوالې تر اعلی پورې داسې څه سټانډ نشته، نه سوغده غواړم، نه ایم پی ای، نه مینتوب. زما صرف او صرف یو مقصد دی چې د امت مسلمه لیډر جناب عمران خان په جیل کې دی، مونږ وایو چې دی را رها شي. سره ته ووایه چې خان صاحب څه وخت کې حکومت و او د هغې نه مخکې زرداري یا نواز شریف و، نو د پاکستاني یا د شین پاسپورټ عزت زیات و که د عمران خان په وخت کې؟ د هغې خو زه بطور ورسیز ګواه یم چې کله عمران خان راغی نو ما په بازار کې چې کله هغه دا تقریر وکړو په اقوام متحده کې او د نبی علیه السلام او د اسلامي بوپیا خلاف هغه کم تقریر وکړو، د هغې نه پس عربو زم رونیولم او ما ته یې ویل چېرې دا واسکټ او دا جامې دې اچولې دي نو ته به خامخا پښتون یو خان به، نو زه به یې ښکلولم. دومره مینه عمران خان چې کم ورسیدو سره کوي نو بېشکه چې عزت او ذلت الله ورکوي، خو پاکستانیانو له داسې لیډر چې کمدنو په پیله ځل ملو شوی دی، مهرباني وکړئ قدر وکړئ د داسې لیډر او د ده دپاره چې کمدنو په 5 اګست ټول کې پی کې ته زما دا خواست دی چې روځئ. زبردست. ستاسو څه ویل غواړئ جي؟ زه دا وایم چې عمران څه کولی شئ د خان صاحب دپاره د اوسه پورې م څه کړي دي؟ یاره تر اوسه پورې مونږ چې کوم دی هر حجرې ته تللي وو، هر یو چوک مو پرېښی نه دی، احتجاجونه مو وکړه د عمران خان دپاره، ډي چوک ته م لړو. اوس چې کوم دا موجوده عمران خان د 5 تاریخ حوالې سره کال ورکړی دی نو مونږ اجره په اجره باندې میټینګونه هم شروع کړي، دا ټول زمونږ ملګري دي مونږ سره دي. په 30 تاریخ باندې د دې پیاز جزیه په اجره کې زمونږ ورکر کنوینشن دی، پر شکه کې احمد خان نیازی بم راځي، صوبایي نایب صدر بم راځي او کیدی شي جنید اکبر دی، ټولو ته هم دعوت. امین ګنډاپور څه پوزیشن دی دغه پسې به دغه شانتې راځئ څنګه لاست ټایم؟ یاره مونږ به دا ووایو که نه چې مونږ عمران خان د 5 تاریخ کال ورکړی دی چې کم ایم این ای کم ایم پی ای کم وزیر اعلی د عمران خان په کال باندې لب بیک نه کوي نو مونږ هغه سره نه یو. مونږ عمران خان سره یو، د عمران خان نظریو سره یو. عمران خان د ظلم خلاف دی، د جنگ کولو دعوت ورکړی دی او د مظلوم سره د ودرېدو. کم سړی چې مظلوم سره ولاړ او د ظالم خلاف جنگ کوي انشاءالله تعالی مونږ په هغه لیک کیو. د خپل علاقې ایم پی ای ایم این ای له چې تاسو ووټ ورکړی هغه دلته ولې نشته د خان صاحب دپاره؟ د عمران خان صاحب دپاره د نوښار ایم پی ای ایم این ای سره ټایم نشته؟ لږ تپوس ته وکړئ. زه د زر عالم خان چې زمونږ کم ایم پی ای دی او ایم این ای زمونږ شاخت خان، مونږ هغې دواړو ته درخواست کوو، زمونږ ضلعي صدر چې کوم دی هغه ته هم دا درخواست کوو چې عمران خان د پوره د امت مسلمه لیډر دی، هغه په جیل کې دی، په تکلیف کې دی. مونږ چې تاسو له دا اوټ درکولو مونږ په دغه بنیاد باندې درکړی دی. مونږ وایو چې بهر نښې تاسو هم دلته مونږ سره حاضري ولګئ او زمونږ سره شانه بشانه د عمران خان پر رخایه کې خپل کردار ادا کړئ. زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہے اختر لالا. اختر لالا کی اردو مجھے بہت پسند ہے تو میں ان کے ساتھ اردو میں بات کروں گا اگر آپ کی سب کی اجازت ہو تو. سر آپ یہاں پر آئے ہیں تو کوئی ایم پی اے نہیں آیا، کوئی ایم این اے نہیں آیا، آپ آئے، آپ کیوں آئے؟ ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم تو خان کے لیے پہلے بھی قربانی دے چکا ہے، بعد میں بھی دیں گے، آگے ہمارے ان پی اے کے مہینے کے بعد. تو ادھر تو گرمی ہوں گے، ادھر اے سی میں پڑے ہوں گے، کیوں تو اس کے تھوڑا سا جسم موٹا ہے، موٹے آدمی کے لیے گرمی اچھا نہیں لگتے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 تاریخ کو خان نے جو کال دیے تو اس کال کے لیے یہ ان پی اے مہینے یا نکلے یا نہ نکلے تو ورکر نکلے گا انشاءاللہ، بھرپور طریقے سے نکلے گا. تو ہم اس کو کہتے کہ پھر ہم سے بھی گلہ نہ کرنا، جب آپ 5 تاریخ کو نہیں نکلیں گے
تو ہم یہ دعوات دور دور تک پہنچائیں گے کہ آپ لوگ خان کے اونٹ بھی کامیاب ہو گئے. آپ لوگ ابھی مزے کر رہے ہو, خان جیل میں پڑے ہیں, اب آپ لوگ مزے کرتے, یہ کون سی طریقہ کار ہے یار؟ مہربانی کرو, لوگ تیار کرو اور خود بھی تیار ہو جاؤ. روڈ بھی تیار ہے, گاڑی بھی تیار ہے, عوام بھی تیار ہے. نوشہرے میں ڈرائیور چاہیے, وہ اچھا ڈرائیور چاہیے. خان صاحب کے لیے خان کے لیے بالکل ہر قسم کا قربانی دے سکتے. ہم 55 سال کا عمر ہے ہمارے میں 2 سٹنٹ بھی لگے, ہم جان بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. پہلے بھی ہم نے قربانی دیے, ڈی چوک میں دیے, بعد میں بھی دیے اور بعد میں بھی دیں گے, اور بھی دوں گے انشاءاللہ, جیسے بھی ہو. میں ایک غریب بندہ ہوں. ہمارے ملاقان خان کے ساتھ 1 کروڑ روپے پہ کرتے, خدا کی قسم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں 1 کروڑ روپے اس حکومت کو دیتا ہوں, اس چور حکومت کو. ہمیں خان کے ساتھ ملاؤ, ایک بار ملاؤ. بہت شکریہ جی.